مخکنی بیان د حول الموت او د شدت الموت په اړه باندې شروع کی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو انصار د صحابي د ځنکدن په وخت کې ورسره نبی علیہ السلام د الله تعالی کشف ورکړو، ملک الموت هم لیدل، فرشتي هم لیدل، جنت او دوزخ هم لیدل، علم د اولین او د اخرین نبی علیہ السلام سره. ملک الموت نبی علیہ السلام فرمایي چې د ازما په صحابي باندې آسانی وکړه. ځنکدن وټې نبی علیہ السلام ملک الموت ته چې ویل ما په صحابه باندې آسانی وکړه ځکه د مؤمن دی. نو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ورته ویل چې بشارت حاصل کا، خوشخبری حاصل کا، اے پیغمبره فإني بكل مؤمن رفیق، زما هر مؤمن باندې آسان ډول دی، هر مؤمن ساته په ډېر آسانی سره راخم. والله یا محمد انی اقبض روح ابن آدم، قسم دې د الله په ذات باندې چې زه د بني آدم د انسانانو روح کاږم. نو چې کله یو چې وهونکی چې وایي نو زه ورته وایم چې دا اهل والا د دې مړي اهل زامن ورونه باندې زنان چې کله چې وایي د ځنکدن په ټیم باندې نو چې عمر سیلابل چې شروع نو حضرت ملک الموت فرمایي چې فوالله ما ظلمناه ولا سبقنا اجله ولا استعجلنا قدره. تاسو چې وایي موږ ظلم نه ورسره کوو، نه مو د موده ورنږدې کړې ده، نه داسې ده چې مخکې تر دې چې د موده پوره سوی مخکې تر مخ ځای روح کاږم. فما لنا فی قبضه من ذنب، د یو انسان پر خپلو باندې زموږ هېڅ ګناه نشته. فإن ترضوا بما صنع الله تؤجروا، که چېرې د الله په دې کار کې تاسو ته صبر وي، صبر وکړئ، الله به تاسو ته اجر درکړي. او که چېرې په دې کار کې د الله تعالی چې ستاسو څخه یو انسان روح اخلي، خوشحاله نه وي، ناراضي او غمجنتیا ښکاره کوي، چیغې وهي، نو جزا او فضا کوي، ستاسې خپله ګناه ده او تاسو ته د دې ستاسو مړي ته د دې سزا ورکول کېږي. او ملک الموت فرمایي چې إني لأعرف صغيرهم وكبيرهم وأعرف منهم بأنفسهم، زه ستاسو څخه ستاسو لوی، ستاسو کوچنی، ستاسو ځوان، ستاسو سپین ږیری، ستاسو زنانه، ستاسو نارینه، ټول څه پېژنم. ملک الموت ورته وایي والله یا محمد إني اردت ان اقبض روح بعوض ما قدرت على ذلك. ډېر عجیبه خبره کوي، وایي پیغمبر علیه السلام که چیرې زه وغواړم چې د یوې غوماشي د یوې ماشې روح زه وکاږم، زه نشم کولی، یا د یوې غوماشې زه روح هم نشم شی چې الله جل جلاله ما ته دې وویلې زه د یوې غوماشې روح هم نشم شی. خو چې الله راته امر وکړي بیا چې هر څومره غټ انسان یم، هر څومره غټ پیری، هر څومره غټ حیوان و جاندار بیا روح شل ما ته ډېر آسان. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کوي نبی علیہ السلام څخه خلک یې ولیدل چې خندلې. رسول الله مبارک فرمایي چې علما انکم لو اکثرکم من ذکرکم هاضم اللذات، که چېرې تاسو د هاضم اللذات څیزونو ذکر ډېر وکړئ، څه مطلب؟ یعنې هغه څیزونه چې تاسو څخه د لذتونو او خوندونه در ختموي، د هغو څیزونو ذکر تاسو ډېر وکړئ، لشغلکم عما ارا، نو هغه ذکر به تاسو مشغول کړي د هر هغه څیز څخه چې تاسو مشغول یاستئ. یعنی تاسو په خپلو خندګانو مشغول یاست، په خپل ټوکو، په خپلو مسخرو مشغول یاست، په خپل لهو، په خپل لعب باندې یافته یاست. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انما القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. قبر یا د جنت د باغچو څخه یو باغچه ده، یا قبر د جهنم د کندو څخه یو کنده ده. دغه دوه شیان دي چې قبر ته کښته سوی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت کعب ته فرمایي چې یا کعب حدثنا عن الموت، حضرت کعب ته موږ ته د مرګ بیان وکړي چې مرګ څه دی، مرګ څه ته وایي. نو حضرت کعب رضی الله عنه فرمایي چې دا مرګ داسې یو درخت فرض کا، درخت نه ده، شجر، داسې یو درخت ده چې هغه ډېر زوزداره ده، ډېر زوزان لري او ډېر کانټې لري. ته فرض که چې دغه کانټدار درخت او دغه کانټدارو درخت په مابینځ کې د یو بني آدم د یو انسان شخ کړل سي. هر کانټا
هر ازغی د انسان د هر رک سره برابر رسی ورسره وچسپیږي دا غي بعد یو ډیر قوي سړی یو ډیر مضبوط سړی دا درخت د انسان څخه راکش کی نو د انسان بسالي دا مرګ درس. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي باغ په حالات او باغ په روایتو کې راځي سفیان ثوری ډیر غټ محدث دی چې کله د سفیان ثوری مخې ته د مرګ ذکر کړي لا ينتفع به اياما څو ورځې به د دې څخه خلکو ګټه نه سو اخیستي دغه به درس حدیث کول دغه به درس تفسیر کول چې کله د مرګ ذکر او د مرګ تذکره وراله څو ورځې به د خبرې نه سوې کولې خلکو به د استفاده نه سوې کولې